محترم علماء کرام خصوصاً برادر محترم حضرت مولانا صدیق سے دامت برکاتہم العالیہ محتمم مدرسہ حاضہ منتظمین اساتذہ کرام معلمات دغی مدرسی او په اسلام او قرآن او علماء حق باندې مینو عزتمندو مسلمانانو او په دغه مدرسه کې د حیا په صادر کې ناستو میندو خویندو د دغه مدرسې سالانه د ختم بخاری بابرکته محفل او اجتماع ده. الله دې زمونږ استاسو دا را جمع کېدل د دنیا او د آخرت د خوشحالی د کامیابی او د کامرانی سبب وګرځي. ډېر بابرکت اجتماع دا د ختم بخاری موقع ده. څنګه تاسو د شیخ صاحب نه د بخاری شریف دغه آخري حدیث واورید. علماء محدثینو د بخاری شریف ډیر فضائل لیکلی دي. یو لوی محدث دی علامہ اسیر الدین رحمه الله، هغه وی دا بخاری شریف کتاب د دې صرف لوستل یعنی څنګه چې د قرآن تلاوت کیږي د دې چې صرف د تلاوت ختم شو کی او دې باندې سوالو کی نو الله سوال قبلې او خپل یو خبره لیکلې ده چې د دې بخاری تلاوتن ختم ما شپک شلې پیری کړه ده او هر پیره مې په یو سوال کړه ده الله په زما یو حاجت پورا کړه ده. ډیر بابرکت محفل ده. ما مخکم ستاسو مخکې عرض کړل ډیر د انوارات او اجتماع دا دلته مهنت شوه ده. داغه مهنت ثمره نن دغه بچو ته ملاويږي، دی بناتو ته ملاويږي. داغي د استادانو تسلسل سره مهنت ته جهد مسلسل ده. دغه بناتو د مور او پلار مهنت ته دغه شپږ کاله مهنت مور او پلارم کړه، دغه شپږ کاله مهنت دی بچو بناتم کړه دی او دغه شپږ کاله مهنت دی استادانم کړه دی. په دې یو بچی باندې په دې یو بنتي باندې شپږ کاله د مدرسې مهنت ته. زمون خو آسانه خبره مونږ وی بس ختم بخاری دی خبره ختم شوه. نه د دې روسته ډېر مهنتونه دي، د دې روسته شوګیری دي، د دې روسته دعاګانې دي، د دې روسته د کتاب کتل دي او یادول دي. نن د آخري حدیث ولسته شو. د امام بخاری دا بخاری شریف دا د مور مرهون منت ته زکا امت نن د 9000 روایاتنا اصح چې کوم صحیح کتابونه دي باغی ټولو کې د ټولو نه صحیح ترین کتاب د امام بخاری دا کتاب چې وجود تراغله ده د دې روسته د امام بخاری د مور جړاګانې او مهنت ته. امام بخاری یتیم پیدا شوه ده، مور پلار وفات ده لیکن تربیت مور کړه ده. نه دغه مور پزړه کې د علم او د احادیث او محبت دا دنیا پرست او ماده پرست او سرمایه پرست او جاگیر پرست مور نه وا، دا خدا پرست او متقیه مور وا. ځکه امت ته د امام بخاری په شانت نوجوان ملاو شوی دی. د مور دا امام بخاری دا خپل منغوایو پښتو کې وی دی خزی خپلو بچو ته کنتونو کو ځواني و ته زړه کړه
ځواني ورته خاورې کړه او دې بچو له دا وخت ورکه. دقه رنګې د امام بخاري د مور محنت ته هغې د یو بچي ته کونتون وکړو، ځواني ورته زړه کړه. هغه روپۍ د فقر او د مسکینت هغه یوه روپۍ د امام بخاري له ورکړه او دی وله جمع کړه او دغه بچی د 14 کالو په عمر کې د علم د سفر د پاره وقف کا. امام بخاري حجاز مقدسه د شام او د کوفی او د بصری د یو حدیث د پاره یو میاش مسافت کړی دی. داغه مور جړاګانی دي. امام بخاري په سترګو باندې لوندو په ابتدا کې لون شو، مور او جړل ډیر زیات چې الله دنه خو ما یو لوی محدث یو لوی عالم جوړو، یو داسې سړی مې ته جوړو چې دا به د امت مصلحي دی، به د خلکو اصلاح کوي، د امت کې به داسې افراد پیدا کوي چې د امت دا معنا او دا دین بقا په هغې باندې راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام خوب کې ولیدو، هغه ول بشارت ورکوي ستا د زړه ستا د زوی سترګې ټیک شوې، سار چې راپاسې د امام بخاري روغ جوړو. دا د مور محنت ته. کله چې په امت کې داسې میندې پیدا شي د هغې خدا پرستی ماده پرستی نه، جاگیر پرستی او سرمایه پرستی نه، بیا به امت ته مصلحین ملاویږي. کله چې د دې مور قبله ورانه شوه بیا به د میدان خیسته ډمه او خیسته ډم معاشرې ته ملاویږي او ټیک ټاکر به ملاویږي. دا د مور او د پلار په لاس کې دي د بچي واګې. کله چې د امت پلار مصلحو، تهجد گزارو، حلال خوړون کې سړیو، د خپل مالک په مال کې تصرف نه کو، بیا دنیا ته عبدالله ابن مبارک ملاو شو. مبارک د یو سړي سره تاسو به دا واقعیت اوریدلی، باغ کې 100 کاله باغ کې تیر کړه، خو د باغ انار نه را شو کوي چې د کمې ونې انار به خوږي، دا ورته پته نشته دی. مالک راضی بادشاہ ورته وی انار راو شو کوه، شربت راوړه تریو دی. ورته وی تا وخت تیر که دونه په باغ کې تا ته پته نه لګېده چې دا د کمې ونې میوه به خوږی، تا اوسه پورې دا معلوم نه کړه. ورته وی بادشاہ سلامت مالکا، تا زه دی له نیم مقرر کړی، تا خو زه د باغ د څوکیدارۍ دپاره مقرر کړی. کله چې په امت افراد د پلار حیثیت ډوډۍ حلالي، مزدوری حلالي، بیا به امت ته محدثین ملاویږي. عبدالله ابن مبارک سونه لوی محدث دی. کله چې مور نه کوي، اگر چې دا آزاده نه دا به وینځي، ولیکن د دې په زړه کې د قرآن او د حدیث عظمت ته، بیا به امت ته حسن بصری ملاویږي. حسن بصری رحمه الله دا د آزاد ښځې زوی نه دی، دا د چودري بچی نه دی، دا د نواب او د خان زوی نه دی، د پلارم غلام دی، مورم وینځه ده. پلار پردی مزدوری کوي، په پټو کې لګیا دی، په مدینه منوره کې کله په باغ کې مزدوری کوي، کله بازار کې مزدوری کوي. مور د ام المؤمنین د ام سلمې رضی الله تعالی عنها وینځوا، لیکن دوانه خدا پرس انسانو، علم سره شوق دای نه وي. بچیا ته به ډېرې پیسې ګڼټې چې زما سر آزاد کې، پلار دا نه وي چې بچیا مونږ خو ټول عمر پردو پټو کې تیر کړه، مزدورۍ مو کړې، د غلامۍ ژوند مو تیر که، بچیه ته به پیسې ګټې چې لږ آرام او د راحت ژوند تیر کو. نه، مور د حسن بصری او پلار د حسن بصری رحمه الله دا علم دوستو، د مدینه منورې پاغه پاکو فضاګانو کې
دا امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ په خلافت کې او بیا د حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کې مور او پلار په مدینه منوره کې ژوند تیری، خو زوی سرمایه پرست نه جوړی، جاگیر پرست نه جوړی، ماده پرست نه جوړی، بچی دلته محدثین سره کینا، صحابهونه قرآن زده کا. حسن بصری رحمه الله فرمائی او یا هغه صحابه ملی دلیو کوم چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره په بدر کې شریک شوی، داغه صحابهونه مې علم زده کا. وی بزم ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صحابه تپوس کو زما په ذریعہ باندې به کو مسله به تپوسلا. ډیر حدیث ما د ام سلمہ نه یاد کړی رضی الله عنها. زما شومم وی زب کله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتلم، کله بل صحابی کربتلم ام المؤمنین کرا، لیکن مور او پلار زما تربیت د دینو کو. مسلمانانو دغه مور وینځه دا پلار غلام ده، لیکن کله چې دا خدا پرستو د علم سره محبتو بیا امت ته حسن بصری ملاو شوه ده رحمه الله. حسن بصری رحمه الله تعالی احادیثو کې یو لوی مقام ورکړی دی، د تابعیت مقام ورکړی دی، د تفسیر کې لوی مقام ورکړی دی. د امام حسن بصری رحمه الله هغه اقوال کوم چې د قرآن د آیاتونو د قرآن د تشریح کې داغه اقوال نقل دي. استاد المفسرین والمحدثین امام المجاہدین حضرت شیخ سید شیر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ داغه اقوال په تفسیر کې راجمع کړه، شپږ جلد تفسیر داغه نه جوړ شو. ورخص مرهون منت ته اگرچه مور غلام وینځدا، لیکن دغه مور په سړه کې دا دردو چې زما دا بچی دی، اگرچه خیر دی زما د دنیا د آزادۍ سبب دیونه ګرځي، زه د وینځم په وینځي توپ کې د پاتې شم، او زما بچی دی د امت د پاره د اصلاح سبب وګرځي. د مور او د پلار کردار دی د بچو په ژوند جوړېدو کې. اوس ډیر بد کردار مور میندې دا وایي، ډیر بد اخلاقه میندې دا وایي سچلو شو که زما لور بربنډه وګټې دا وایي، د چا باندې ولې دړ دی وایي دا زما لور ګډېږي. ډیر بد کردار پلاران د خپلو بچو سره ګرځي، لوړې په میدان کې ګډېږي او دی ورته ناستی. تاسو نه تپوسم مسلمانانو، دغه د حسن بصری رحمه الله مور او پلار دا که قیامت کې الله ما او تا ته ودرئ، زما استاد تربیت په حیثیت د اولاد به مونږ خدای له څه جواب ورکو. مونږ بیا د بچو نه ګیله کوو، زوی نه ګیله کوو زما ګریوان ته لاس راواچو، لور نه ګیله کوو دی لور ګوره زما په سترګو کې سترګې ورکړې، ما ته دا خبره وکړه. 50% غلطی خود دی لور دا، لیکن 50% زما د پلار دا او 50% زما د ښځې ده. دی بچی له ما په لاس کې څه ورکړي، دی بچی له ما په لاس کې څه ورکړي، دی له خو ما موبایل په لاس کې ورکړی دی، د دې ذهن کې خو ما د پرستی اچولې ده، سرمایه پرستی مې اچولې. بچی هغه ډاکټر دی ته به د هغې د پاسه جوړېږي، هغوی لږې ګټلي ته به ډېر ګټې، دا ناروا نه ده. لیکن د ټولو نه اول دا بچی دا روسته ډاکټر دی، لاول دی مسلمان دی، او د مسلمان د پاره اول لازمی او ضروری او واجب خبره ده چې د لاول قرآن زده کی، د هغې نه پس به د دنیا کارونه کوي. صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او صحابیاتو قرآن زده که، د هغې نه پس به ډېر کارونه کول، قومي نه بین الاقوامي تجارتونه به کول صحابه او صحابیاتو. دا امت ته چې محدثین ملاو دي،
دا هغه صحابه دي چې دا زمیداران مو، دا هغه صحابه دي چې دی کاروبارونه کړی دي. دا بلکې ډیر زیات محدثین د امام بخاری استادان په درېم او څلورم واسطه کې په کثیر تعداد کې آزاد کرده غلامان دي. زمونږ د حدیثو په دې سند کې چې وګوري یو ښځه محدثه ده، دا غي په واسطه باندې دون احادیث د امت تر رسیدلی، په تابعینو کې دا، په سلفو کې دا. باوجود د دین چې دنیا ژوند تیرو، دا نو چې هغه مارانو خاورې خوړې د ځمکو په سوړو کې نه پاتې کېدل، دنیا یې کړې وه لیکن دنیا سره لاوه لغي دین زده کړه. تاسو وګورئ څونه لوی محدثین امامان چې ملاو دي دا د مور د تربیت د وجې نه ملاو دي. تاسو په دې اخري حدیث کې د دوه ائمه خبره واورېده، د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله. امام شافعي رحمه الله تربیت مور کړی ده، دا یتیم پیدا شوی، پلار وفات شوی، بنو حذیل قبیله سره کېنو. دا بنو حذیل قبیله مکه مکرمه کې د شعر و شاعری کې ډیر د دې مخ کې فصاحت بلاغت، لیکن مور مخ راواړو امام مالک له راولېګ مدینه منورې ته، لیکن د خپل بچی ته کنتونو کو او د بچی نه امام او محدث جوړ ک. د امام احمد ابن حنبل رحمه الله پلار دا په نوجوانی کې وفات شوی، 10 کال عمر او د پلار چې د امام احمد ابن حنبل خزا کونډه شوا او یو زوی احمد پرې خود، لیکن دغه مور د خدا پرست مور وا، دا ماده پرست نه وا. دی بچه په تجارت وروا نه چو، په سرمایه وروا نه چو، په ماده وروا نه چو، د خپل کونډیواله او ځواني. تاسو سوچو کوي کوم خزا چې د 15 او د 20 په کال عمر کې یو زوی ته کنتون کوي، د دې په زړه به څونه ارمانونه پراته، څونه ارمانونه به پراته، د پلار به څونه ارمانونه په زړه باندې. د 10 کالو څونه ځواني جو بند ځواني ده. د امام احمد ابن حنبل پلار وفات شو او مورې بچه په دنیا وروانه چو، قرآن او حدیث ته کین او دا سه امام ته جوړ کا، داسې خون مولای ته جوړ نه کا چې دا د خانانو د وجرو د نوابانو د وجرو خایسو نه ګرځید. داسې عالم ته جوړ کا چې د وخت د خلیفه په سترګو کې سترګې ورکړي، د یو عام خان نه، د یو وړوکي عہدهدار نه، د پورا اموي دور بادشاہ خلیفہ ده، د هارون بچه ده، د امین په سترګو کې، د مامون په سترګو کې سترګې ورکړې، په میدان کې ورته وی کلام الله غیر مخلوق، القرآن کلام الله غیر مخلوق. وتوی تا ته پته ده امام احمد ابن حنبل د دې په پاداش کې بسئی په بانګې دوهلې وتوی شاعر داغه خيسته عکاسی کړي دا. هغه شاعر وی امام احمد ابن حنبل وتداسی وی ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کے کٹی ہے بر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. سترګو کې سترګې ورکړې وته استبسه او باچای باندې سي، هر جلاد به 2 گزارا کول، هر جلاد به 2 گزارا کول، ځکه چې دریم گزار کوي دی بستړی. تاسو نه تپوسم چې سړی قاری سړی تا او 2 گزارا کوي، د دې گزار بسونه حدتی ولی د دې روسته د مور جړاګانې وي، د مور تربیتو، مور چې پي ورکول دای په غان بجان نه دی ورکړي. زما استاد خزو په شانته دای په ټیک ټاکر باندې نه دی ود کړه، په غان نه ود کړه، موبایل وته وخت نه وی خو د کړه نو پي ولا پاو دس کې ورکړیو او دې بچی ته دعا کړو الله دنه یو لوی شاه سوار د دین جوړ کې دا د کونډ مرهون منت ته نه ترشتا
نه پلار شتا، نه نواب دی، نه خان دی، نه جاگیر شتا. یو کونډه د یو بچی تربیت کوي، د قرآن او د حدیث د پاره کوي، د عالم اسلام لوی علم بردار ته وګرځو. قیامت پورې انسانانو ته وې که دا حال د باندې راځي زما په شانته بکلک ودرېږي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله سره جیل کې یو غل ورته وایي امام احمده زه په غلا کې ګیر شویم، سو پیرې وال مې خوړلی، ټکول مې خوړلی، وره ما د غلا اقرار نه دی کړی، اسې نه چې ته د والو نه ونه یریږي او د صحیح مسلې غلط اقرارونه کی. امام احمد ابن حنبل ودرید، الله د پاره ودرید، د الله د دین د پاره ودرید. په گزار سره د امام احمد ابن حنبل د سلان د صادر د لنګ هغه پیون کولاویږي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله بره وکتل، الله کرامتن د امام احمد ابن حنبل لنګ د فرشتو په لاس باندې وتړه. دا خو شاعر وی اسم کا تروتے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار. دا دا مور محنت تے مسلمانانو دا کمی کمی مور تاریخ بیادوم. کلچ مور تہجد گزاروا، پلار تہجد گزارو، حلال خورو، حرام خور نو، مور حرام خورا نوا. بیا امت تا محدثین ملاو شوی، اولیاء ملاو شوی دی. دا سی اولیاء ملاو شوی چه پا چکلکے پا زناکارو خزو باندے مسلا چولے و نفل پکڑی دی. دا جنید بغدادی نم بتا سوری دلی، دا قادری لوی امام دے، دا سون خلقو دا لکونو خلقو دا اصلاح سبب گرزے دلے. دا دی رست دا مور محنت، د مور جړاګانی دي، د مور تربیت ته. امام جنید مور مدرسې ته بلېږه چې غرمه براله دا به وطنوي چې ورېږه بچیه ډوډۍ دله د نغري نه رالم، ترکاري د نغري نه رالم او ډوډۍ د تنور نه رالم. وتهل بچوړیا مسله به ورته خوره کړه، 2 رکعاته مونځ وکړه، خدای به په دې مونځ ډوډۍ درکړي. دی تربیت کو د بچی. دا مونځ په دې امام جنید فرض نه و، لیکن مور تہجد گزارا وا. نن په حیثیت د مور زما د خزې د تہجد څه کیفیت دی، زما د پلار په حیثیت د بچو د تربیت د پاره د تہجد په ټیم کې د دعا څه کیفیت دی، د مونځ څه کیفیت دی. 2 رکعاته مونځ پې کوي، شاته به ورته ډوډۍ کې ښودلې وه. مشهوره واقعه د تاسو به د علماو نه اورېدلي. یو ځلې مور نه وه، غم خادی لتلی وه، د جنید د سبق د راتلو وخت شو، کور ته رالی. د امام جنید تربیت په مصله باندې شوی و. 2 رکعاته مونځ کوي، سلام ګرځوي، ډوډۍ ورته پرته ده خوانچا دی، لوبې کوي، ډوډۍ وخوړه، لوبې ټوکې کوي. مور یې په منډه منډه راله، تپوس کوي بچوړیا د ډوډۍ دې څه وکړل؟ مور یې ما خو ډوډۍ خوړلې ده. څنګه دې وخوړه روټۍ؟ زه خو چې څنګه رالم د زوړ ترتیب باندې مصله مې واچوله، 2 رکعاته مونځ چې مې کوو، شاته ډوډۍ پرته وه، خو مور نن د ډوډۍ خوند ډېر بهترین خوند و. تربیت ته مسلمانانو. نن زما د ښځې په زړه کې سوچ څه دی؟ بچیه که په حلاله یې که په مرداره پیدا یې که د تربورانو نه به د کور لږ غټ جوړی، غټ گاډی به ته اخلی، ته پکې لالي مردارې کې، ته پکې دا وی چې دا رشوت دی، بیخ د اوزه د ځانه د بزرګ جوړ کړی دی. دا زمونږ د مور او د پلار تربیت دی د بچو. بیا دغه بچی چې حلال او حرام راوړي او بیا د بچی پیدا شي، نو بیا پکې زما او زما د ښځې ځای نه وي، تاسو ټوخېږئ هغه کوټه کې پاتې کېږئ. دا بچی ظالمان نه دي. ګوره دا زمونږ ظلم دی، خپل موږ د بچو تربیت کړی په دې حیثیت باندې کړم دی، په دې حیثیت چې زه د بچی ګریوان ته لاس واچوم، بچی له شراق ورکم. دا خدا بچی به زمانه قیامت کې تپوس کوي چې بابا تازه په جوکان ورچولی وما. زما لور به زمانه په قیامت کې ګیله کوي، تا خو زه په سکول کالج ورچولی وم، تا په دستکارۍ ورچولی وم.
تا قرآن مال بابا ولی لاس کې نه راکو. نن به زه د دې عالم په شان ته عالمه جوړه شوې، د دې عالم په شان به نن ما ته هم پټکی په سر شوی وی. بابا که تا ما ته لار د مدرسې ښودلی وی، دا بچي به راته قیامت کې وی او که نه وی؟ تاسو نه تپوسم مسلمانان وی به که نه وی؟ وی به. جنید تربیت وشو، په مصله باندې وشو، ځکه د جنید مور دا خدا پرست وه، دا حلال خوره و حرام خوره نه وه، دا دنیا پرست نه وه، سرمایه پرست نه وه، جاگیر پرست نه وه. د دې تعلق د خدای سره مضبوطو، ځکه د بچی تعلق هم د خدای سره جوړ. دغه امام جنید رحمه الله څونه لوی امام دی، محدث دی، عالم دی. چا ورته وی چې دلته یو بد کرداره ښځه ده، خپل عزت خرڅوي، عزت فروشي کوي. شاګرد ته وی یو شپه مال هم راواله. شاګرد ته حضرت ته به مغیله سي؟ وی یاو زه به ځم. ټیم یې ته واخېسته. مسلمانانو کله چې د سړي تربیت وشي، دی چې کوم ځای ته ځي التبا د الله د وحدانیت د دغه مخلوق تعلق به د الله سره جوړی. او چې د بچی تربیت شوی، زما او ستا په شانتې نه چې زما او ستا په حجره کې د پردو ځوانانو د پردو پیغلو عزت تار تار کیږي او ما تا په فخر کو. سونه سرمایه پرستی او جاگیر پرستی فخر کوي په دې باندې ما د خپل وادي د زوی په واده کې دونه ډمانو ګډول او دونه ډمې مې راوغوښتې. دا که نه ده په دې فخر کېږي که نه کېږي؟ څونه په فخر په طور باندې وی او موږ پسې هم شامل باجه شو، د ایمان نه ځان خلاص شو، په مفتو کې جهنم وګټو لاړ شو. دا چې د چال دا جینۍ چې په دې میدان کې ګډېږي، دا به د چا لور نه، دا به د چا خورزه نه. که زما لور ما ته چا په میدان کې وګډوله، زما د زړه به څه کیفیت؟ نن زه په پردي عزت تار تار کېدو خوشحالېږم، الله به ما سره څه د رحمت معامله وکړي. پردی عزت ما تار تار کا، په پردي عزت می داغونه ولګول او زه په هغې فخر کوم. نو تاسو نه تپوسم ما سره به الله څه د رحم معامله وکړي چې ما پردی بچی وګډوله، زما دا بچی به څه زما تابعداره وګرځي. چې ما پردی عزت تار تار کا، زما دا بچی به څه زما تابعدار وګرځي. جنید لاړی هغې ښځې ته وایي تا خو ماله ټوله شپه را کړې ده. وی یاو زه چې سوی ما به کې؟ وی یاو. وی ورشه غسل وکړه، پاکې جامې واچوه او مسلمانانو ځان سره موسله وړې وه. څه وړي وو؟ جانماز یې وړی و. هغې چې جامې بدلې کړې، لوپټۍ ور په سر کړه، په موسله یې ودروله، هغې مخکې ودروله. جنید پسې وروسته لاس ودرو. الله په ما باندې او تا ته ودرولو، نور ژوند ستا بدلول ستا په لاس کې دي. تاریخ لیکلی دی د هغې بدکرداره ښځې نه لویه ولی الله جوړه شوه. ولې؟ هلته د جنید تربیت شوی و. ما او تا د امت له داسې بچي ورکو، داسې لونه دې پرېږدو د ځان نه پس، داسې بچي زامن دې د ځان نه پس پرېږدو چې د خلکو د پاره د اصلاح سبب ګرځي. مبادا چې دا زما لور داسي چې د خلکو د پاره د عزت د تار تار کېدو، زه داسې بچی پرېږدم چې دغه بچی چرسي، پوډري، ټیک ټاکري. تاسو نه لیدل دغه بچی د خپل بچی خپل مور پلار ونه ویشته؟ که دې مور او پلار د دغې بچی تربیت د جومات او د مدرسې کړی وی، قرآن یې په لاس کې ورکړی وی، نن به د دغې بچی په لاس کې ټوپک نه و او د مور سر بچ او د پلار سر به پې نه خرا، د دې مور او پلار عزت به کولی. شاه ولی الله رحمه الله لوی خاندان تیر شوی دی. دا غزوی دی شاه عبدالغنی رحمه الله، دا غزوی دی شاه اسماعیل شهید. علماء کرام پیجنی، تاسو که تاریخ او سیرت کتلی نو د بالاکوټ شهیدان یو کتاب لیکلی شوی دی
او دا مخکې په تعلیم کې موضوع غالبا پښتو کې و د دې مضمون و. دغه یو شهید پکې شاه اسماعیل شهید دی. دغه شاه اسماعیل شهید رحمه الله تربیت شوی و د شاه عبدالغنی په کور کې شوی و، د عالم په کور کې شوی و، د محدث او د مفسر په کور کې شوی و، په لا اله الا الله باندې شوی و، په ډمتوب نو شوی، په ګانو یې نو د کړي بچي. نن چې موږ ماشومان قلارو ګانا ورته ولګو او موبایل یې غوږ ته کېدو، موبایل ولا په لاس کې ورکو، بچی ته دا ګوره. اب مورې جارو کوي، مورې وړا غږي، مورې اسری کوي، بچی له په غوږ کې ګانا بجانه د ابتدا نه کې خدا. بیا دغه بچی بیا قرآن لاس کې ورکوه ناخلی، ولې دغه په غوږ کې ټنګ ټکور پروت، دغه دماغو کې امدادي زبم دسې جوړېږم، داغه دماغو کې دادی زبم کې نم او ځان ته به داسې جینۍ ګډوم، داسې هلک به ځان ته ګډوم، شپېلی به وی راته، ځکه د تربیت په ګانو او بجانو باندې شوی. شاه اسماعیل شهید رحمه الله ته پته ولګېده چې بریلي کې یو سړی دی او هغه د پردو زنانو عزت تار تار کوي، چکله چلی. زی به څنګه اوس په کم کیفیت بزی؟ سیرت او تاریخ لیکلی دی، وی ځان نه سوالګر جوړ کو، سونه لوی عالم، سونه لوی سړی، ځان نه سوالګر جوړ کا او د شپې ناوخته ټایم کې هغې د چکلې دروازې له لاړی او سوال شروع کو په اوچت اواز باندې. دغه د چکلې د مشر یوې جینۍ له 100 روپۍ ورکې، وی ورشه دا دې سوالګلي له ورکا، ځکه دا خو نیمه شپه ده، ډېر ضرورت به دا ټایم خو څوک سوال نه کوي، سوال له څوک دا ټایم نه راځي، دا ټایم څوک سوال کوي، دا ډېر ضرورتمند دی. 100 روپۍ ولا ورکړې، وی دا والا شاه صاحب کې ولیدې، هغه جینۍ ته وی پیسو سره مې کار نه دی، مشر دې در ملاو کاغه سره مې کار دی. او واپس رالی او ته وی جی پیسې نالی تا سره ملاویږي، وی راوی غواړه. تاریخ لیکلی شاه اسماعیل شهید رحمه الله د حفاظت په نظر کې، د نظر په حفاظت کې روان دی، کې ناستا او په زار او قطار د مشر ته جاړي او د حیا او د عزت آیاتونه و حدیث ورته وی. ګنټه یو نیمه ګنټه تقریر چې وکړو، دغه ټول چکلی والا په جړا باندې شو، شاه صاحب ته پریوته په خپو باندې معافي وغوښته. د شاه اسماعیل شهید رحمه الله په لاس باندې توبه وویسته. او بیا تاریخ دام لیکلی دی چې کله د بریلینا دغه کس را روانېدو، شاه اسماعیل شهید صاحب ته وی چې زه دلته نه پاتې کېږم، زه به ستا خدمت کوم. د شاه اسماعیل شهید صاحب یا به د پردو ښځو دلالي کوله، یا چې د الله د ولی د تربیت شده باشم په لاس کې رالی، بیا به د مجاهدینو د پاره ډوډۍ پخوله. او اوس همالته د بالاکوټ په هغه میدان کې پروت دی، سیر بدن په شهادت کې به هغه بد کرداره سړی چې د تربیت کوونکي عالم او بچی په تربیت کې رالی، بیا د مجاهدینو خادم جوړ شو او د شهادت په صادر کې به راپاسی او میدان حشر ته بزي، الله سره به ملاویږي. مسلمانانو دا زه تاسو ته خپل معلومات نه خیم چې تاسو وایئ چې د سره ډېر معلومات دي. قسم دی که زه دا ویم چې ما ته دونه معلومات دي یا ما سره دونه معلومات دي، خو دا خبره ضروري عرض کوم چې کله د امت مور او پلار دا خدا پرست شي، بیا به محدثین امت ته ملاویږي. دې دپاره خانی ضروري نه ده، دې دپاره پیسې ضروري نه دي، دې دپاره سرمایه او جاگیر ضروري نه ده، دې دپاره په زړه کې د الله د دین محبت ضروري دی. عرض مې دا کوي عزتمندو مسلمانانو، که موږ دلته بار یو که دغلته دننه زنانه دي چې د دې مدرسې د پروګرام نه ځان سره په زړه کې یو درد ویسو چې زموږ دا بچي به څنګه د امت دپاره مصلحین وګرځي. داسې خو به کوو که نه انشاءالله العزیز، داسې خو به کوو که نه. ټیک ده زما بچی دا د ډاکټر شي، ناروا نه ده، دا د انجینیر شي، ناروا نه ده، دا د فلسفر شي، د دنیا ټولې ډګرۍ والی،
خدای دې لاول د قرآن په علومو باندې مزین دی د خبرې د قرآن نه علم نه زما لور د ډاکټره شي دا ناروا نه ده لکه د ښځو بعضې خاص مسائل دي چې د ښځو ډاکټرانو نه بغیر نه حل کیږي دا د ډاکټر هم شي خدا د مخکې عالمي د خپل حیا او د پردې د صادر نه د خبري د پاک او د پلیت نه د خبري چې زما حیا په څه باندې داغداره کیږي چې زما لور د دې نه خبري دا د ډاکټر هم شي دا د انجینیر شي دا د فلسفه شي دا د په دنیا په ټولو سبجیکټ کې پیچدیانې وکړي خو چې د دې د حیا صادر دا د اسلام په صادر باندې مزینی دا د بیا ضروری د امت کې په ټولو شعبو کې د دین مهنت ضروری ده دا بالی کیږي چې کله دلته دا کسان خو په خپل په قرآن باندې مزینی په خپل د قرآن نه خبري الله تبارک و تعالی دې زمونږ استاد سودا را جمع کېدل زمونږ د پاره او زمونږ د اولاد د پاره تر د قیامت پورې د اصلاح سبب وګرځي دغه خبرو باندې اکتفا کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین